نجیبه پیز وایي چې ما پسې د څوک خبرې نه کوي ځکه چې موږ هیڅکله داسې څه غلط کارونه نه دي کړي چې خلک راپاسي او موږ پسې خبرې کوي. هغې دا خبرې په کومه موقع باندې کړي دي او ولې کړي دي او هغې پسې ولې خلک غلط ویډیوګانې تړي. نو نن به د دغه باره کې تاسو ته معلومات درکوو. نجیبه پیز د پښتنو یو داسې منل شوې اکټره ده، اداکاره ده چې په ډیرو زیاتو اردو ډرامو پښتو ډرامو کې هغې کار کړی دی. په افغانستان کې هم هغې په مختلفو شوګانو کې کار کړی. خو په یاد ولرئ چې کله دا د پاکستان نه لاړه افغانستان ته، نو په هغه دوران کې دې پسې د غلطو ویډیوګانو تړل یا په دې باندې الزامونه لګېدل شروع شوي وو. نجیبه پیز اوس مهال د خپل یو ویډیو په باره کې وایي چې ما پسې اکثره وخت داسې ویډیوګانې تړل کیږي او د دې ویډیوګانو په وجه باندې وایي چې زه بلیک میل کیږم. هغه ولې د دې ویډیوګانو په وجه باندې هغه وایي چې زما بې عزتي کیږي. نو د هغې بې عزتي ولې کیږي، نن به تاسو سره د هغې دغه پیغام دغه ویډیو هم شریکه کړم چې ولې هغې داسې کارونه شروع کړي. د ټولو نه اول خو یاد ولرئ چې د نجیبه پیز دغه خبرې به تر یو حده سمې هم وي. موږ تاسو ته نه ده پکار چې هغې پسې داسې خبرې داسې ویډیوګانې وتړو، خو هغې په خپله دغسې کارونه کړي دي. هغه کله د شرابو په نشه کې، کله په یو طریقه، کله په بله طریقه خپل بېهوده تصویرونه، بېهوده عکسونه په سوشل میډیا باندې شیر کوي او سوشل میډیا د هغې د تصویرونو د عکسونو نه ډکه پرته ده. نو د ټولو نه اول خو دې ته په خپله داسې نه دي کول پکار چې دا د خپل ځان داسې تصویرونه یا ویډیوګانې سوشل میډیا ته راوړي. د هغې نه پس بیا کوم کسان چې په سوشل میډیا باندې د دې په باره کې داسې ویډیوګانې جوړوي او داسې ویډیوګانې وایرل کوي، نو هغوی ته هم لږ غوندې شرم کول پکار دي چې نه د پکار په یو چا باندې داسې الزامونه وتړل شي یا پردي تصویرونه راواخیستل شي او د دې ویډیو سره یا د دې تصویرونو سره یو ځای کړل شي او بیا وایي چې نجیبه پیز هم غلط کارونه شروع کړي. نو د دې کار نه ځان ساتل پکار دي. دا کار ښه کار نه دی ځکه چې دا یو ډېر سپک او غلط کار دی. نو داسې نه دي کول پکار. نجیبه پیز د پښتنو یوه اکټره ده، اداکاره ده او د هر انسان قدر کول پکار دي.